علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی عمر کې د تاسو کړه چې داخله کوي چې تاسو وایي چې قرآن او حدیث کې هر مسله شته نه میخه بکشتي او کنه. جواب دا دی چې الله سبحانه وتعالی مونږ ټول هدایت راکړي چې یو سړی په دې خبره بسې ګرځي او د کوشش چې قرآن او حدیث کې کمې راوباسي او ته وایي زه په قرآن او حدیث باندې مین. سبحان الله عجیبه مینه ده. الله په قرآن کې اليوم اکملت لكم دینکم اساسو دین پوره کړی دی. دوی نه په دین کې چې ډېرې مسلې چې هغه نشته خو نشته نو چا بیان کړي چې نشته. که امام صاحب بیان کړي نور امامان بیان کړي دا په دین کې هغه د ځان نه بیکار کړی او الله د تحلیل او تحریم د طاقت خو الله تعالی په لاس کې نه دی ورکړی چې تر ځان نه شي حلال او ځان نه حرام و. په دې کې به ونه بخپل رد دی چې قرآن او حدیث کې دا مسلې نشته نو تا د کوم ځای نه واغسته. وی موږ سره د امام صاحب په کتابونو کې نور امامان په کتابونو کې راغلي هغه د کوم ځای نه حلال کړی د ځان نه حلال کړی د میخه چې ځان نه حلال کړی به خو دین کې نه کار کړی. موږ داوی په داوی سره چې وړه مسله کې غټه قیامت پورې چاره مسله راځي هغه قرآن او حدیث کې شته او د میخه مسله قرآن او حدیث کې شته خو د متعصب خلکو نه او د دوی نه چې په دومره غټ دین کې د میخه له بل ورکه شوی ده د دوی د عقل کمزورتیا ده د قرآن او حدیث کمزورتیا نه. قرآن او حدیث کامل دین دی. بس دلایل ته به کې اشاره وکړو. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وی قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا. یا پیغمبر د خلکو ته وایي کوم وحی چې ماته کیږي باغی کې ما باندې څه شی نه دی حرام شی مگر دا د شینه حرام دي. به ذکر کړي چې مردار د خنزیر غوښه او دي څه نو دینه د قاعده ثابتيږي باتفاق د ټول علماو چې اصل درجه د خوراک شینه حلال دي الا د قرآن او حدیث نه دلیل شي چې دا حرام دي. نو کبل پر نور دلیل نه نو دا میخه بخپل اصل باندې پاتې ده نو دا حلال ده. اوس کوم شی چې حرامي دلیل باغ خي هغه سره دلیل نه کوم چې حلالي. اوس یو شی چې ته انګور خوري ما د قرآن او حدیث نه خاص دلیل خو چې انګور حلال ما د خاص دلیل خو چې منع حلال ده ما د خاص دلیل خو چې کېله حلال ده. دې څه بدل خبرو پر دلیل ګوري. اصل دا دی چې خوراک حلال له هر څه چی الا هغه چې قرآن او حدیث کې راغلي چې دا حرام دي. نو د میخه په دغه زناورو کې په دغه سارو کې نه چې الله سبحانه وتعالى حرام کړی. یو دلیل په داوره الله په قرآن کې وحلت لكم بهیمه الانعام سجر پر بهیمه الانعام دا ساروی دا چارپایان دا سجر پر حلال دي او بهیمه الانعام هغه ساروی ته ویل کیږي چې کله واخه خوري نو بیا واخه د خېټې د خلی تر ولې شخون کوي. نو د میخه کوم دغه صفت ته نو دم په دې کې دنه چې دی رااله دغه څه د قرآن او حدیث په عربي ژبه کې نازل شوی او اهل لغت چې دی کوم چې د عربي لغت وایي هغه دوی چې جاموس میخه چې د غوا یو قسم دی. نو چې د غوا قسم شنو په غوا کې دنه داخل شو کنه په دې باندې د اهل لغت چې دنه ډیر دلایل لکه لسان العرب کتاب چې دا مشهور کتاب دی دا چې معجم الوسيط کې دا خبر راغلی ده جواهر القاموس په دې کتابونو کې دا خبر راغلی ده چې دغه چې دی جاموس دانه او من البقر دی. اوس غوا ده یو تور غوي مثال شي یا یو سپینه غوا ده یو زیړه غوا ده په دې هر پر جدا دلیل ګوري نه موږ چې غوا حلال نه باید دنه چې هر قسم غوا رااله هغه به دې کې دنه نه میخم په دې غوا په اقسامو کې دنه راځي. خاص دلایل دې ورګي دی چې بعض کسان په دې باندې مطمئن کې تعصب ډیر نه موږ ته د ټکه وخه. امام دیلمی رحمه الله په مسند الفردوس کې دا روایت راوړي علي بن ابي طالب رضی الله عنه غوي چې الجاموس تجزي عن سبت في الاضحيه چې په میخه باندې وکسان چې دغه کول شي اضحيه د اختر قرباني په دې کې د جاموس ټکه راغله د میخه. د شان امام ابن ابي شيبه رحمه الله په خپل کتاب کې دا روایت راوړي دي د صحابو مبارکي چې هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه باندې چې کله د صدقې را جمع کولې نو جعل الجواميس کل اباقير هغه به د میخي چې د غواګانو په شمار لري. او د شان امام زهبي په سیر اعلام النبلاء کې واقع راوړي د عبدالرحمن ابن ابي بکر چې یو کس نه جوړ شو نو هغه دغه لپاره میخه لګیلو چې د میخه د پیوس کې میخه وخوري د سره به د خش میخه د پي چې د اوس کې د سره به د خشي. نو د روایتوم خو واضح
نو دا باز دلایل په دې باندې چې میخه حلاله ده او د دې نور دلایل مشتي خدا مختصر خبره ده او دا چې لپاره کافی ده د چا مقصد چې قرآن او حدیث تابعداري او چې چا مقصد قرآن او حدیث تابعداري نه هغه ته کثر دلایل خدا غزل نه مطمئن کی والله